پنځم لیک. له ونې سره د امبولانس ټکر کېدل. ملګري سترې مچۍ. په تیر لیک کې مې وعده کړې وه چې د امبولانس د ترمیم کیسه او دا چې څنګه روغتون ته ولېږدول شو درته وکړم. غوږ شه. مستري خپل سر په ماشین ښکته کړی و. کوښښ یې کوه تر څو پوه شي چې د ماشین کوم ځای خراب دی، خو نه شو کولی چې مشکل پیدا کړي. ډېر په غوسه و. له ماشینه به یې سر اوچت کړ، 1 دقیقه به یې صبر وکړ، له ځان سره به یې کنځلې هم کولې، وروسته به یې سګرټ روښانه کړ، بیا به یې سر په ماشین ښکته کړ. په دې منځ کې به ډریور هم اوف او چوپ کول. وروره د انډیوال له دومره لرې ځایه راغلی و تر څو دا پخوانی اثر واخلي. حکومت ته به اوس څه وایي؟ د دې پر ځای چې له پیشنهادي قیمت څخه یې په ارزانه بیه ورکړی وی، موټر دې له مخې لرې کړه تر څو موږ هم بېغمه شو، تاسو هم او هیواد هم. که ده دا غرازه موټر خپل هیواد ته بویولی وی، په یوه موزیم کې نندارتون ته یې ښودی وی، ټیکټونه یې خرڅول او له هغې څخه یې پیسې لاسته راوړې، بیا یې هم سر ټیټ کړ، په کار یې پیل وکړ، 1 شېبه یې کار وکړ او بیا په غورېدو شو. دا لعنتي روغ ځای نه لري. موټر ته یې 1 لغته ورکړه، پښه یې په درد شوه، ګوډ ګوډ د دوکان یوې ګوښې ته لاړ. هر څه چې وو زه مړ وم، نور یې نه شو کولی چې ما وژغوري. کاش چې دا زخمي یو ځای ایښی وی تر څو ژغورل شوی وی. د امبولانس کلینر وویل تو. وروسته چې د زخمي پر مخ لاړې تو کړې وی ویل ما تر اوسه داسې بدمرغه انسان نه و لیدلی. ډریور چې په غوسه هم و وغورېده او وی ویل کله چې په لاره ځي خپلو پښو ته نه ګوري، ځان موټر لاندې اچوي، وروسته موږ ته سرخوږی پیدا کوي. مستري چې په کوم ځای کې ناست و له همغه ځایه یې وویل که مخامخ وګوري څه فایده لري، که ځان مخامخ موټر لاندې نه کړي د شا له خوا تر موټر لاندې ځان اچوي، مخامخ نه، باید شاته وګوري. توبه خدایا، د خدای په کارونو کې باید کار ونه لرو. خدایا قربان دې شم، انسان ته دې 2 سترګې ورکړي، ښه کار دې کړی. د دې پر ځای چې دواړه دې څنګ په څنګ ایښي، یوه دې مخکې او بله دې شاته ایښې وی. کلینر وویل هغه وخت چې خدای انسانان پیدا کول ټرافیک دومره زیات نه و. ډریور مستري ته په زارۍ شروع کړه استاذه هیله کوم، زخمي په موټر کې مړ کېږي، وینه ضایع کوي، کورنۍ را رسېږي، هغه وخت به په جنجال وړم. یا الله استاذه یو کار وکړه. مستري له ځایه اوچت شو، سر یې تر بانټ لاندې کړ. 1 شېبه چې کار وکړ پوه شو چې د موټر کوم ځای خراب دی، خو کومه پرزه چې باید ځای پر ځای کړی وی پیدا یې نه کړه. وی ویل دا پرزه په هیڅ ځای کې نه پیدا کېږي. استاذه هیله کوم یو کار وکړه. کلینر ویل که په هیڅ ځای کې نه پیدا کېږي زه به یو ځل درملتون ته سر ورښکاره کړم. استاذ په غوسه وویل زویه دا دوا ده؟ کلینر ویل استاذه نو په درملتون کې دوا پیدا کېږي؟ هغه پخواني وختونه وو، اوس په درملتون کې اسپرین هم نه پیدا کېږي، له دوا پرته نور هر څه پیدا کېږي. امکان لري کومه پرزه چې مونږ ګورو پیدا یې کړو. څه پرزې چې ما درلودې ټولې مې امتحان کړې، یوه هم ورته جوړه رانغله. ډېر وخت مخکې د الوتکې د ماشین پرزې لاسته راغلې وې. ته ودرېږه چې یو ځل هغه وګورم، کومه پرزه چې ورته جوړه راځي پیدا کوم یې او که نه. ډریور ویل که د ناروغ اجل پوره نه وي انشاءالله چې یوه ورسره سر خوري. استاذ ویل بسم الله. 1 شېبه وروسته یې هغه پرزه پیدا کړه، پر میز یې کېښوده، له ډېر سوان وهلو وروسته یې پرزه برابره کړه، په ډېر زحمت یې پرزه موټر ته واچوله او بیا د موټر مخې ته ولاړ. په خوښۍ ویل ماشاءالله دقیقه دا پرزه د دې ځای لپاره جوړه شوې وه. ډریور موټر ته کېناست او چالان یې کړ. مستري ویل پیسې؟ ډریور ویل ښه خبره ده، په پیسو پسې روغتون ته راشه او له هغه ځایه یې واخله. مستري ویل خیر غوا مو لنګه شوه، هیڅ تشویش مه کوه، لږ زیات وخت به ونیسي تر څو پیسې دې واخلي، خو مقدار یې زیات ولیکه. وروسته موږ ته هم سر راښکاره کړه. اوس معلومه شوه چې د امبولانس ډریور څنګه نه غوښتل چې دا زوړ امبولانس له لاسه ورکړي. که ماشین یې نوی وی دومره ترمیم ته یې اړتیا نه درلوده. د ډریور د عاید منبع قطع کېدله. کلینر یې ویلي وو کومې پیسې چې د ده په ترمیم ورکوو په هغه پیسو په 6 میاشتو کې بل امبولانس اخلو. پوه شو. ډریور یې ویلي وو ډېرې خبرې مه کوه، ستا کار ته هم رسېږم. ډریور په لوړ غږ ویل الله په امان. مستري تر شا وویل داسې نه شي چې په سرعت لاړ شي، د الوتکې پرزه مې ورته لګولې ده، خدای مه کړه یو ځل پرواز ونه کړي.
دا چې ډریور د سٹارټ بټن ووهله موټر ټکان وخوړ او وښورېد. کلینر وویل لکه چې پرواز کوو. ډریور وویل اوس نه، امکان لري چې پرواز وکړو. موټر بیا په ډېرې تیزۍ سره وښورېد. کلینر وویل داسې نه چې خلا ته ننوتیو. ډریور په کلینر غوسه شو. واه هلکه لاس دې له موټره مه باسه. څنګه پوښتنه هم کوي، لاسونه دې د موټر وزرونه کیږي او بیا پرواز کوي. وی ویل لعنت دې د دې موټر په اخلاقو وي. دا بې ناموسه داسې دی کله چې حرکت وکړي بیا په درېدلو نه پوهیږي. وای څه وشول؟ کله چې وښورېد څه چې پکې و ټول ولوېدل. نه داسې مه وایه، په موټر کې د ماشین په نوم څه نه دي پاتې، خو څنګه مو حرکت کړی. لاوله چې مو په کوم سرعت حرکت کړی په هماغه سرعت حرکت کوو. داسې تر کومه ځایه تللی شو؟ معلومه نه ده. زویه داسې تر دوزخه پورې تللی شو. اوس به څه کیږي؟ زه څه پوهیږم، د موټر کنټرول زما له لاسه وتی دی. موټر په خپل سر روان دی، نور نشم کولی چې مخه یې ونیسم. کلینر وویل له خره نه قربان شم، هیڅ شی په خره پسې نشي رسېدلی. که په کونه یې تر بانتین وسولوي هم داسې نه الوزي. کاش چې خر مو تر پښو لاندې وي. هغه وخت به له کوم سرخوږي پرته تللو. زمونږ په کلیو کې خر د امبولانس حکم لري. روغ او ناروغ ټول په خره لیږدوي. که هر څومره لرې ولاړ شي اخر خپل لاخور ته ځان را رسوي. لکه د ده غوندې نه دی چې سر ښکته کړي او په هر طرف چې ولاړ روان وي. که په خره سپور شوي او واښکه یې در څخه وغورځېد د اخور په طرف ځي. کله چې اخور ته ورسېد هلته درېږي. لکه د ده غوندې د روغتون له مخې نه تېرېږي تر څو دا امبولانس جوړ نشي د هیڅ هیوادوال ژوند په امن کې نه دی. ډریور وویل اوس د ریشخندۍ وخت نه دی، دا خبرې پرېږده. هر څومره پېټرول چې و ټول یې په ځمکه توی شول، خو اوس هم موږ الوزو. کاش چې دا موټر په کوم ځای ولګېږي چې له غمه یې خلاص شو، که نه دا موټر بل ځای نه درېږي. ډېر یې په تکلیف کړو. کلینر یې وویل که داسې وي چې په کوم ځای کې ټکر کړو ښه به وي چې له ښه ځای سره وجنګېږو، داسې چې د سیند په لور کومه ښایسته منظره وي. که ونه وي څنګه؟ ونه ښه ده، خو زه هېڅ چانس نه لرم. له داسې ونې سره جنګېږو چې د خلکو په وړاندې مو پته او عزت له منځه ځي. که سړی له یو ځای سره جنګېږي داسې ځای وي چې د ګلانو د ونې په څېر ښایسته وي او چې ارزښت خو یې ولري. اوف لږ پاتې و چې له دیوال سره وجنګېږو. وایي احتیاط کوه چې له دیوال سره ونه جنګېږو. د دیوال په مخ بیا لیکي د خرونو تشناب. داسې نشي چې موټر له دیوال سره ووهي. له دیوال سره نخلو. که هر څومره مو وویني فکر به کوي چې د کوم شرکت اعلان دی چې په دیوال یې سریخ کړی دی. هغوی په یوه نرم ځای پسې ګرځېدل. په دې وخت کې مو یو ټکان وخوړ. زه او هغه سړی چې وینه یې ضایع کړې وه یو بل ته ورغاړې وتو. زخمي وویل وبخه، دې انډیوال د مرګ پر وخت هم ادب مراته وه. زه خو مړ شوی وم، هېڅ غږ مې نه ویسته. ډریور وویل د خدای شکر دی په یو ځای ولګېدو، هر څه پای ته ورسېدل، چانس مو راوړ. په موږ هېڅ هم ونه شول. ګرانې سرې مچۍ، که انسان پوه شي چې داسې بلا به پر راځي که مړ شي، اوس که په دې هم هر څه پای ته ورسېږي ښه ده. کله چې ژوندی وم یوه نړۍ مصیبتونه را باندې راغلي وو، اوس هم باید یوه نړۍ مصیبتونه وزغمم. وروستی پیښه به په راتلونکي لیک کې درته ولیکم. ګرانې سرې مچۍ، د خوښۍ او کامیابۍ هیله درته لرم. زړه مې ډېر په تنګ دی. مړ ښار. شپږم لیک. زخمی څنګه په ټیکسي کې سپور کړ. ګرانې ملګرې سرې مچۍ، نه غواړم په لیک کې د مرګ په سختیو تا ناامیده کړم. کومې پیښې چې په ما باندې تېرې شوي زه یې واقعا له کمي او زیاتي پرته درته ذکر کوم. اوس ته چې هر ډول غواړې له دغه پیښې سره مخامخ شه. غواړې چې د ژوند لپاره مقاومت وکړې او که غواړې چې مړه شي او هر څه پای ته ورسېږي. خبرې مې له هغه ځایه چې په تېر لیک کې پاتې وې پیل کوم. تکړه ډریور امبولانس له یوې ونې سره وهلی و. کلینر چې له ټولو نه وړاندې ښکته شوی و ویې ویل په ما هېڅ هم نه دي شوي. ډریور وویل زه هم همداسې. استاذه اوس باید څه وکړو؟ په دې امبولانس کې یو لعنتي مړی او یو زخمي دی. که زخمي نه وی مړی مو په امبولانس کې ایښود او تللو، خو زخمي ډېره وینه ضایع کړې ده. نه کېږي چې دا یوازې پرېږدو. غواړې چې په دې لاره کې یو موټر پیدا کړو. موټر مو په دواړو خواو ښي او چپې خواته تلل. ډریور وویل هېڅ یو موږ نه سپروي. څنګه؟ د پیسو لپاره. پیسې به له روغتونه لاسته راوړي. کوم لیونی به زخمي په موټر کې سوروي چې ماشین په وینو ډک کړي. د دې زمانې د ډریورانو چې څوک خوښ نشي که روغ هم وي په موټر کې نه سوروي. مخکې له دې چې د امبولانس ډریور شم د بس کلینر و.
زه د پنرباغچې ټیم طرفدار وم. د نن او بهر ټولې څوکۍ مې د پنرباغچې د ټیم د کمیس په رنګ کړې وې، زیړې او لاجوردي. په ټول موټر مې د پنرباغچې بیرغونه نښلولي وو. داسې به معلومېده لکه د ناوې ګلپوش موټر چې وي. فرضاً کله چې به په تمځای کې ولاړو، یو مسافر چې راځي په یوه نظر انډیوال ته ګورو. که خوښ مو نشو ورته وایو وروره دربس لرم، ورته منتظر یم او له مخې یې لرې کوم. که بل کس راشي او خوښ مو نشي، هغه هم داسې له مخې لرې کوو. که وګورو چې د پیرودونکي لب و جب برابر دی، هغه وخت ترې پوښتنه کوو چیرته ځې. که هغه ځای ته چې زما خوښ وي، که زړه مې وغواړي ورته وایم سپور شه. که کوم نږدې یا هغه ځای ته چې لاره یې خرابه وي او نوم مې خوښه نشي، بیا هیڅ فکر ورته نه کوم او نه یې سپروم. که سړی ډېر شله شي او مجبور شم چې سپور یې کړم، دا ځل ورڅخه پوښتم د کوم ګوند او د فوټبال د کوم ټیم طرفدار یې. اوس که زما د ګوند طرفدار یا د ډیموکراسي ضد یو ګوند طرفدار هم نه وي، هیڅ غږ نه کوم. خو که د پنرباغچې ټیم د رقیب طرفدار وي، موټر مې ورو ورو بیایم تر څو خپل مقصد ته پر وخت ونه رسیږي. بیا داسې ځای چې هیڅوک نه وي، موټر یوې خواته دروم او ورته وایم ښاغلی موټر خراب شو. وروسته له موټره پیاده کیږي، خپله نقشه مې په داسې ځای کې پلی کوم چې ونه شي کړای بل موټر پیدا کړي او مجبور شي پیاده ولاړ شي. زویا، کلینري یو هنر دی، اسانه کار خو نه دی. ټول کولای شي موټر وچلوي، مهمه دا ده چې له سره تر پایه په کار یې پوه شي. کلینر وویل اوس باید څه وکړو؟ ډریور وویل کوم موټر چې تیریږي که په غور سره وګورو زموږ کار اسانه کیږي. د ټیکسي بیرغ ته ګورو، د هر ټیم بیرغ چې په موټر نښلولی و، ته به هم خپل ځان د هماغه ټیم طرفدار ښیې. په خبرو به پیل کوي او وایي به تېره اونۍ زموږ ټیم ښه لوبه وکړه، خو چانس یې را نه وړ. وروسته به ډریور ته وایي چې د کورنۍ نږدې غړی دی، شاید پیسې هم درڅخه وانخلي. یا الله، ورشه ودرېږه. یو ډریور په درېدو ته مجبوره کړه. کلینر ولاړ او په لار کې ودرېد. لاس یې یوه موټر ته چې په سرعت تېرېده وښوراوه. شخصي موټر و. هغه سړی چې په موټر کې سپور و، لاس یې له موټره راوایست او ویې خوراوه. موټر یې هم چلوه او لاس یې هم خوراوه. کلینر وویل وایي دا انډیوال موږ ته سلام اچوي. ډریور وویل زویه ته هم سلام ورته واچوه، سلام سلامتی راوړي. که چا سلام درته واچوه، ته هم باید د سلام ځواب ورکړي. حتی که دښمن دې هم سلام درته واچوه، ته هم باید وعلیکم سلام ورته ووایې. کلینر یې بل موټر ته لاس وښوراوه. د هغه له کړکۍ څخه د یوې ښځې پښې ځوړندې وې. کلینر یې په غوسه وویل ای بې ناموسه، موږ ته په پښه سلام اچوي. ډریور وویل ته یې زړه ته مه نیسه، هغه تا ته سلام نه اچوي. هغه څوک چې په موټر کې ورسره دی هغه ته سلام اچوي. څنګه استاذه؟ هم شخصي موټر دی او هم یو لاس په هارنډ دی، بل لاس یې د ښځې په اوږه ایښی دی. اوس یې که خنډ هم په وړاندې کېږدې لکه اس، لوبه به خیز ترې ووهي. همداسې هم وشول لکه څنګه چې ډریور اټکل کړی و. موټر په داسې سرعت تیر شو چې په شمال سره کلینر په ځمکه ولوېد. کلینر وویل د پاچا امر هم په دې پسې نه رسېږي چې دا موټر ودروي. ښه اوس باید موږ دلته څه وکړو؟ زخمي وینه ضایع کوي، زما سر په دې خبرو نه خلاصېږي. لومړی موټر چې راغی په مخ کې درېږو. دا خبرې لا نه وې خلاصې شوې چې یو موټر مخامخ راښکاره شو. کلینر غوښتل چې د سړک منځ ته ځان واچوي، خو ډریور یې لاس ونیو. لکه چې لیونی شوې. احمقه، ستا په څېر باید فکر وکړي چې د یو موټر د چلولو لپاره باید له موټره سر راوباسي. کلینر وویل البته باید په ترافیکي قوانینو باندې پوه شي. دا د یو ډریور د ښه کېدلو لپاره کافي نه دي. په څه چې باید پوه شي هغه کارونه دي چې د قوانینو خلاف دي. داسې کېږي چې د هغه د موټر په وړاندې ودرېږي. موټر د عزرایل علامه ده. د دې لپاره په ښار کې ګرځي تر څو یو نفر پیدا کړي چې تر موټر لاندې کړي. موټر ته چې ودرېدې پلیټ ته یې وګوره. له دغه موټر سره نه کېږي چې ورته درېږي. نو اول یې باید د پلیټ رنګ ته وګوري. پلیټ یې څه دی؟ یو مصیبت چې ملي پلیټ ورته وایي. رنګ یو زړه نیونکی را. کلینر له لرې د موټرو درولو لپاره ځان وخوځاوه چې ډریور یې بیا لاس ونیو او راکش یې کړ. چغه یې کړه لیونی شوی. موټر لکه مرمۍ غوندې زموږ د امبولانس په لور را روان و. کلینر او ډریور د سړک غاړې ته خیس کړل، ځانونه یې وژغورل. کلینر وویل اورېدلی مې و چې ځناور ویرول کوي، خو لومړی ځل ده چې یو موټر هم ویرول کوي. ډریور وویل ډریور نه، سپرلی یې وویرولې. په دې موټر کې هغه خلک دي چې په سرعت ژوند کوي.
هغه نو څوک دي؟ دا هغه هلکان دي چې هوایي پیسې لاسته ورغلي، د پلار پیسې مصرفوي، ښه په منډه ژوند کوي. څنګه په منډه ژوند کوي؟ ځکه په دې هېواد کې له 1000 نفرو څخه یوازې 1 نفر ژوند کوي، نور ژوند نه کوي. خو داسې فکر کوي چې موږ هم ژوند کوو. هغه 1 نفر هم له هغه 1000 نفرو څخه چې ژوند نه کوي د هغو لپاره ژوند کوي، یعنې ښه په سرعت سره ژوند کوي. لکه زموږ په زوړ موټر کې چې یو قوي موټر کېږدي، د سړک له هغې خوا یو موټر را روانو، خو دې ته حرکت نه ویل کېده، لکه مرمۍ چې هوا سوری کوي داسې را روانو. ډریور وویل که ودرېږي هم نه کېږي چې په دې موټر کې سپاره شو، ځکه تیاره راتلونکی لري. د موټر په ټانکۍ کې د پېټرولو پر ځای راکي اچولي. سبا به په ورځپاڼه کې ولولو چې یو موټر د تنګي له پله لاندې لوېدلی وي. هغه زخمي چې زما په خوا کې و او ډېره وینه هم ترې تللې وه، له ما یې وپوښتل وبښئ څه ته انتظار یو؟ ومې ویل شرمېدلی یم، زه نشم کولی خبرې وکړم ځکه زه یو مړی یم، خو زما غږ یې نه اورېده ځکه د مړو غږ نه اورېدل کېږي. کلینر یو با احساسه ځوان چې غوښتل یې د زخمي ژوند وژغوري، ځکه یې ځان اوبو او اور ته اچاوه. حداقل چې له دغه ځایه ولاړ شو، له یوه ځایه زموږ روغتون ته ټلیفون وکړو تر څو یو بل موټر راولېږي چې دا زخمي ولېږدوي. ډریور وروسته له دې خبرو لکه خندونکې جمله چې یې اورېدلې وي ویې خندل. دومره یې وخندل چې له ډېرې خندا په ځمکه ولوېد. کلینر په ویره وپوښتل څه شوي؟ څه دي استاده؟ څنګه خاندې؟ ډریور داسې خوله وښوروله ټلیفون ها 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 ها. د خندا له خلاصېدو وروسته یې وپوښتل څنګه غواړې ټلیفون وکړي؟ له کومه ځایه؟ ټلیفون نشته. شته خو هر ځای ټلیفون شته، خو یو هم کار نه کوي. اوس ته غواړې ټلیفون وکړي او له روغتون سره وغږېږي؟ او تر هغه وخته پورې په زخمي کې وینه نه پاتې کېږي. رښتیا وایي زه ګنګس شوم. داسې فکر مې وکړ چې په دې ټلیفون به خبرې وکړم. زویه څنګه له اوله متوجه نه شولو؟ وګوره هلته د ونې تر سیوري لاندې یو موټر ولاړ دی، ورشه وګوره یو باوجدانه څوک به پکې وي چې مرسته وکړي. کلینر ولاړ او وی کتل، خو په ناامیدۍ سره بیرته راوګرځېد. وی ویل ښاغلیه په هغه موټر کې شتمن خلک وو، له کومه پوهه شوې؟ ښه مې ورته کتل، یوه هم راته په مناسب حالات کې ښکاره نه شو. معلومه شوه چې دا شتمن هلکان څه ورته وایي، له موږ څخه لوړ دي. داسې یو څه زویه له موږ څخه لوړه نه، له موږ څخه ښه دي. هو ومې لیدل، هماغه چې ته وایې، له موږ څخه ښه مې ولیدل. خو دا څه ډول ښه؟ د یوه موټر د پیدا کولو لپاره چې له لارې د تېرېدلو ډېر کوښښ وکړ، اخر هم یو ټکسي ودرېده. د ټکسي ډریور چې کله پوه شو چې موږ د امبولانس کارکوونکي یو او حادثه مو کړې، ویې ویل کار لرم، سپرلی راته منتظر دی. د امبولانس ډریور ویل موږ همکاران یو، له دا ډول پیښو سره بلد یم. د پلیټ نمبر مې دی واخیست، اوس په خپله پوهېږي. کله چې زخمي په امبولانس کې اچاوه، په وزر او زاره یې پیل وکړ. نه کېږي، نه غواړم پښیمانه شم. ای بابا د موټر څوکۍ مې په وینو شوې. د امبولانس ډریور وویل وروره ته د کوم ټیم طرفدار یې؟ د بشیکی تاش طرفدار یم. ښه چې بشیکی تاشي هم یې او یو زخمي چې هغه هم بشیکی تاشي دی په لاره کې یوازې پرېږدې؟ اصلا هیڅ نه پوښتې چې دا زخمي څوک دی؟ دا د بشیکی تاش ټیم لوبغاړی دی. کله چې دا ویل د دې لپاره چې د زخمي مخ ونه لیدل شي، د زخمي مخې ته ولاړو. ډریور ویل وبخه هیڅ مې پام نه و. د موټر جلو ته کېناست، یوې خوا به یې په سرعت سره موټر چلوه او بلې خوا یې خبرې کولې. خدا به دې اول ویلی وی په دواړو سترګو موټر مې دې ترې قربان وي. مخکې له دې چې سپور شي ویلی به دې و چې بشیکی تاشي دی. ګرانې سرې مچۍ ته شاهده یې، مړ خو مړ وم، خو په رسمي ډول نه وم مړ. تر څو بېغمه شم تر ټولو ښې هیلې مړ خر. اووم لیک د بیرغ له پایې سره د ټکسي ټکرېدل. ګرانې سرې مچۍ زخمي مو په دې درواغو چې هغه د بشیکی تاش د ټیم لوبغاړی د ټکسي ډریور ته مو ګول ورکړ او په موټر کې مو واچوه. زه هم لکه ژوندی چې یم کېښودم. د زخمي په څنګ کې ډریور او کلینر هم د ټکسي د ډریور تر څنګ کېناستل. یعنې په موټر کې 3 ژوندي، یو زخمي چې تر اوسه معلوم نه و چې مړ دی او که ژوندی، او ما د مړي په توګه شتون درلود. د ټکسي ډریور ویل په دې ګرمۍ کې مړی بوی کوي. د امبولانس ډریور ویل داسې نه کېږي، دا ګرمي وګوره هوا ډېره ګرمه ده، مړی ډېر مخکې وچ شوی دی. خبره یې سمه وه، لکه له اوبو چې راوتې وي. داسې احساس مې کوه لکه په ژمي کې چې د ګونګټې اوبه وباسي. سوکه سوکه وچېده.
د بیرون ګرمي یوې خواته او د موټر ګرمي بلې خواته ډېرې په تکلیف کې کړی وم. لږ وروسته چې دا موټر ښه پوره ګرم شوی و، کباب کېدم. وروسته به یې له موټر نه یو وچ شوی جسد نه بلکې یو کباب شوی جسد ویسته. موټر د ملي بس له تمځایه تېرېده. په دې تمځای کې ټول 4 قطاره مسافر چې اخر سر یې نه لیدل کېده موجود و. داسې اوازونه غوږ ته راتلل، بېهوښه شو. د ټرافیکو یو مامور د ټکسي مخه ونیوله. یو چاغ سړی چې د ملي بس په تمځای کې لمر وهلی او بېهوښه شوی و، زموږ په موټر کې سپور کړ. اوس د موټر په شاتنۍ چوکۍ کې 4 نفر و. یو سړی چې بېهوښه شوی و، یو زخمي او مړی. هغه سړی چې بېهوښه شوی و ویې ویل که تمثیل مې نه وی کړی په رښتیا بېهوښه کېدم. د ټکسي ډریور د دې لپاره چې دغه سړي د غلط سړي تمثیل کړی و ډېر ورته په غوسه شو. د امبولانس ډریور ورته وویل فکر یې مه کوه، په دې ګرمۍ کې ځان مه ترینګلی کوه. د ټکسي ډریور له ډېرې غوسې ساه نیولی کېده. دا چاغ سړی ډېر بلا و. کله به یې چې په خبرو پیل وکړ بریک یې شکاوه. له 300 نفرو څخه یې د ډریورۍ په ازموینه کې ګډون کړی و. 3 نفره منل شوي و او هغه 3 نفرو څخه یې لومړی مقام ګټلی و. د ازموینې سخت پړاو یې په زیګزاګ حرکت بې له دې چې په لرګیو ولګېږي د 2 لرګیو له منځه تېر شوی و. کله چې دا ویل د ټکسي ډریور په ډېره غوسه خپل سر چپه او راسته تاوه او د څوڅو غږ یې له خولې راوته. چاغ سړي د ټکسي ډریور ته ویل ته نشې کولی پرته له دې چې په لرګیو ولګېږي د هغو له منځه موټر تېر کړې. د ټکسي ډریور چې ښه پوره غوسه شوی و ویې ویل څه نشم کولی چې تېر شم؟ که داسې زه نشم کولی زه په ښه ډول له داسې ځایونو تېرېږم. سړي وویل معلومه ده چې تېرېږم. حال دا چې غوښتل یې په دې خبره د ټکسي د ډریور غوسه کمه کړي، ځکه هره شیبه یې غوسه زیاتېده. دا نو څه، دا نو سخت کار دی. ته ودرېږه زویه، زه 100 کال تا د لارې په منځ کې ودروم، 2 ټوټې کوم دې او له منځه دې تېرېږم. چاغ سړی په غوسه شوی و. ما دا نه ویل چې نشي تېرېدلی شي، خو په ډېر زحمت. د لمر ګرمي، د موټر ګرمي او هغه ګرمي چې د موټر د دروازو له درزونو څخه دننه راتله د ډریور ماغزه ګرم کړي. دا څه سخته ده. زه ستا په څېر خلک د سړک دواړو خواو ته دروم او پرته له دې چې موټر در باندې ولګېږي له منځه مو تېرېږم. وروره له تا سره د چا کار دی؟ ما خو تاسو ته څه نه دي ویلي؟ ما وویل یو ډریور. دې ښاغلو هم واورېدل. یعنې څه؟ کله چې وایي یو ډریور خامخا هدف دې زه یم. که یو زوړ موټر هم راکړې له داسې ځایه تېرېږم. زما هدف دا و چې سخت کار دی. بیا خبرې کوي حاضر یم چې شرط در سره وهم. وهي ای بابا ضرور نه ده چې څه ووایي. وهي که نه وروره شرط وهلی شي که نه؟ وروره زه ډېرې خبرې مه کوه. زه موټر حتی له پولیسې راته هم تېروم. ډریور هره شیبه نور هم په غوسه کېده. شرط تړلې له هغه ځایه شروع شول چې ریس ته یې تر اخره فشار ورکړ. وایي زما خدایه الوتلو. ډریور په لوړ غږ ویلې د شرط تړلو یې که نه؟ غر د موټر ماشین په آواز راغی. که موټر له مخنیوي پرته مخکې تللی ښه به و. لاره ټوله له تیږو ډکه وه. ډریور د دې لپاره چې خپل هنر وښیي کله به یې ښي لور ته حرکت وکړ او کله چپ لور ته، کله د یو موټر مخ ته کېږه، کله یې څنګ ته او کله شاته. سم الوته. څه نه و پاتې چې ټکر و. موټر مو له لاروي څخه تېر شو. لږ پاتې و چې له ټرام ډوله موټر سره وجنګېږي. که موټر د 2 ګوتو په فاصله کې تېر شي بې ناموسه بیا شرط وهي را سره په ملیمتر فاصله کې کولی شم موټر تېر کړم. وروره کولی یې شي، بلا یې کولی شي. په 2 سترګو مې ولید. هو کولی یې شي. ډریور ډېر په غوسه شوی و. خبره یې غوږ ته نه ننوته. د ټرافیک پولیس مو تر شا په لوړ غږ هارنونه وهل. ډریور ډېر په غضب و. شرط وهلی شي که نه؟ که نر یې ځان دې ښکاره کړه. وروره شرط دې وړی. ته او خدای لږ ورو. چاغ سړي چې دا بحث په لاره اچولی و وویل خبره مې بیرته واخیسته. داسې معلومېده چې د ډریور په غوږونو کې خبره نه ننوته. د سړک پر سر د نورو موټرو تر څنګ ړندی تېرېده. چاغ سړي وزر کوه. زه غواړم دلته پلی شم. د ټکسي ډریور نه خبرې ته غوږ نیسي او نه سور او شین څراغ ته فکر کوي. لکه زرک هر څه تر پښو لاندې کوي او مخکې ځي. شرط تړي او که نه؟ د ډریور په سر چې د لمر وړانګې وي داسې تر سترګو کېده چې د بلغارستان تر پولې به ونه درېږي. ای بابا د دې موټر ماشین نه خرابېږي، تسمه یې نه شلیږي، پټرول یې نه خلاصېږي. عجیبه بدمرغي. که سړی بیړه ولري او په دې موټر کې کینی په هر 200 مترۍ کې به خرابېږي. یا به یې تسمه شلیږي
او یا به پټرول او بخلاصيږي. چغې وهلې د شرط تړلو یې کنه د موټر جلوي خي او چپ لور ته څرخوه. حتی په فلمونو کې د پولیسو موټر دومره موټر نه و څارلی لکه دلته چې موږ څارلو. په لومړي ځل مې په ماشین کې د ربړ او څرخونو اواز تر غوږ شو. اواز ډر پپوک پپپپپپو وز ډر پپپپپپو. کله چې به هغه ښي لور ته چې ناست و چپ لور ته به وار شو او هغه چې به چپ لور ته ناست و ښي لور ته به وار شو. په یو بل کې ګډوډ شوي وو. څه شی مې په سر ولګېدل. موټر لومړی مخکې او بیا وروسته ولاړ. بیا مې ولیدل چې موټر په منځ 2 ځایه شوی و. د موټر منځ د برق په پایا نیغ ولاړ دی. د برق پایا موټر 2 ځایه کړی و. زه یو ځل بیا د دې بوږنونکي اواز مړ کړم خو مخکې مړ وم. دا ځل مې ونه شو کړای چې له مرګه خوند واخلم. بدمرغه انسانان یو ځل نه بلکې څو ځله مري چې ښه پوره مړ شي. چاق سړی ښه پوره ګنګس شوی و. بې له دې چې پوه شي چې څه پیښه وشوه. وی ویل ای بابا کله چې موټر کې سپور شوم دا د برق پایا خو نه وه. دا له کومه شنه شوه. د ټیکسي د ډریور پښې لکه جنین چې د مور په خېټه کې وي له خېټې سره ټولې شوې وې. کوم ځای ته چې ننوتې وو له همغه ځایه یې چغې وهلې. شرط وهي او که نه وهي که نه زه نشم کولی چې تېر شم. که د موټر 2 ټایرونه هم پاتې وي زما لپاره کافي دي. دا ځل مې چانس راوړی و چې ټکر د ښار په منځ کې پیښ شوی و. پولیس راغلل. موږ یې ټول په بله ټیکسي کې سپاره کړو. حیرانونکې خبره دا وه چې نه شو کولی تر خاورو لاندې شم تر څو د ځمکې له سر سره مې اړیکه پرې شي. کله چې ژوندی وم د دغه انسانانو له لاسه مې ښه ورځ نه درلوده او اوس چې مړ شوم هم نه ترې خلاصېږم. د الله په امان ګرانې ملګرې سرې مچۍ د کامیابۍ او خوښۍ هیله درته لرم. مړ خر.